آیا د غیبت او بهتان په تاوان خبرې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: آیا غیبت پیژنئ؟ دوی وویل: الله او د هغه رسول ښه په خبر دی. علیه السلام وفرمایل: ستا د ورور مؤمن هغه څه یادول چې هغه یې بد ګڼي. چا وویل: که چیرې هغه څه چې زه یې وایم په ده کې موجود و. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: که چیرې هغه څه چې ته یې وایې په ده کې و، نو تا یې غیبت وکړ. او که هغه څه په ده کې نه و او تا پسې وویل، نو تا بهتان وکړ. رواه مسلم. هغه څوک چې په چا پورې بهتان وایي یا یې غیبت کوي، د قیامت په ورځ به دغه انسان ته هم عملنامه ورکړل سي. دی به په خپل عملنامه کې وګوري چې په ده پورې زنا، غلا، لواطت، د شرابو څښاک او د مور و پلار نافرماني لیکل سوي وي. او دی به حیران پاتې سي چې دا هر څه له کومه سو. زه خو صالح عابد انسان وم. نو د کائناتو ستر رب ته به عرض وکړي چې ای ربه، دا هر څه زما عملنامه کې له کومه سو. او ووایي به: ای ربه، ستا په ذات دې مې قسم وي، ما نه غزنا کړې ده، نه مې غلا کړې ده، نه مې لواطت کړی ده، نه مې شراب څښلي دي، او نه مې هم د مور و پلار نافرماني کړې ده. نو بیا ولې دا زما په عملنامه کې اضافه سوي دي؟ الله تعالی به ورته وفرمایي: تا په فلانکي سړي پسې د زنا تهمت او بهتان ویلی و، نو ستا یو څه قبول سوي عبادت تا هغه ته ورکړل، او په خپل عملنامه کې د هغه د زنا تهمت ولیکل سو. او په نورو خلکو پسې د غلا، لواطت، د شرابو د څښاک او د مور و پلار د نافرمانۍ غیبت کړی و، نو ستا د همدې غیبت له امله د هغه ستا قبول سوي لمونځونه، روژې او نور عبادت تا د هغوی عملنامه ته ولېږل، او خپل عملنامه کې د هغوی بد اعمال ولیکل. نو هغه ستا د بهتان او غیبت نتیجه ده. ته به دوزخ ته ځې، او هغوی چې تا خپل اعمال ورکړل هغوی به جنت ته ځي. استغفر الله. راسئ د الله له بندګانو سره سوله وکړو. د دې تر مخه چې قیامت په ورځ شرمنده کیږو، ولې نن بښنه ونه غواړو؟ مرګ دومره ناڅاپه راتلونکی دی چې هیڅوک د یو دقیقې ژوند پورې پوره باور نسي درلودی. اول ما ته بښنه وکړئ، بیا خپلو منځو کې له یو بل بښنه وغواړئ.